د قیامت له سترو نښو څخه یوه ډېره مهمه او د انسانانو لپاره د فکر وړ نښه یاجوج او ماجوج راوتل دي. دا پیښه د قیامت له هغه وروستیو مرحلو څخه ده چې کله راشي نو د دنیا حالت بشپړ ډول بدلیږي او انسانان له ډېرې سختې فتنې سره مخ کیږي. دا موضوع الله تعالی په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې ډېر تفصیل راغلی دی، ځکه دا یو داسې پیښه ده چې د انسان عقل ورته حیرانېږي. یاجوج او ماجوج دوه ډېر لوی قومونه دي چې د شمېر له مخې هیڅ انسان یې اندازه کولی نشي. د هغوی شمېر دومره زیات دی چې یوازې الله تعالی پرې خبر دی. هغوی د انسانانو له پیدایښت څخه پخوا موجود وو او د یوې قوي دیوال تر شا بند کړل شوي دي. د هغوی طبیعت ډېر سخت، وحشي او د فساد خپروونکی و. هغوی په ځمکه کې د ورانکارۍ، ظلم، لوټ او فساد لپاره مشهور وو. هر ځای به چې تلل هلته به امن له منځه وړلو، خلک به یې ډارول او د خلکو ژوند به یې په سختیو کړاوونو بدلولو. د هغوی د زیات ظلم او فساد له امله الله تعالی یو نیک او عادل باچا پیدا کړ چې په قرآن کریم کې د ذوالقرنین په نوم یاد شوی دی. هغه یو ډېر ځواکمن انسان و، خو له قدرت سره ډېر عادل او د الله تعالی فرمانبرداره بنده و. الله تعالی هغه ته داسې وسایل ورکړي وو چې د ځمکې په ډېرو برخو کې سفر وکړي او د خلکو مرسته وکړي. کله چې هغه د هغو سیمو خلکو ته ورسېد چې یاجوج او ماجوج ورسره ظلم کو، نو هغوی ورته خپل حال بیان کړ. هغوی وویل چې دا دوه قومونه زموږ ژوند یې خراب کړی دی، موږ نشو کولی له هغوی سره ژوند وکړو. هغوی زموږ مالونه له منځه وړي او زموږ امن یې ختم کړی دی. موږ ته داسې څه جوړ کړه چې موږ د هغوی له شره خلاص شو. ذوالقرنین د الله تعالی په امر د هغوی د ستونزو د حل لپاره سم د لاس په کار شو. هغه د دوو لویو غرونو ترمنځ یو ډېر قوي دیوال جوړ کړ. دا دیوال عادي دیوال نه و، بلکې له اوسپنې او مسو څخه جوړ شوی و او دومره قوي و چې هیڅ چا نشو ماتولی. د دې دیوال هدف دا و چې یاجوج او ماجوج د هغې سیمې خلکو ته ورنشي او هلته فساد ونه کړي. کله چې دیوال جوړ شو نو یاجوج او ماجوج تر هغه شا بند پاتې شول. هغوی ډېر کوشش وکړ چې دیوال مات کړي، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. هر ځل به چې هغوی د دیوال ماتولو هڅه کوله نو بیرته به ستړي کېدل او تلل به. قرآن کریم کې بیانوي چې دا دیوال به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې د الله تعالی ټاکلې وعده راشي. دا معنا دا ده چې دا دیوال به تر قیامته پورې نه ماتیږي. خو کله چې د قیامت نښې پیل شي او د دنیا پای نږدې شي نو الله تعالی به اجازه ورکړي چې دا دیوال مات شي. تر هغه وخته پورې یاجوج او ماجوج د دې دیوال تر شا ژوند کوي او موږ یې حالات نه وینو. د هغوی ژوند د الله تعالی په قدرت کې دی او یوازې الله تعالی پوهیږي چې هغوی څنګه ساتل شوي دي. کله چې د قیامت نږدې وخت راشي او نړۍ د لویو فتنو سره مخ شي نو یوه له هغو نښو څخه دا ده چې یاجوج او ماجوج به آزاد شي. هغه قوي دیوال به مات شي او هغوی به له خپل بند څخه راووځي. د هغوی راوتل به ډېر ناڅاپي او خطرناک وي. هغوی به دومره زیات وي لکه د سیلاب څپې چې هیڅ څوک یې شمېر نشي کولی. له هر لوري به راووځي او د ځمکې مختلفو برخو ته به لاړ شي. کله چې هغوی راووځي نو په ځمکه کې به لوی فساد خپور کړي. هغوی به ښارونه خرابوي، خلک به ځوروي او هر څه به له منځه وړي. هغوی به نه رحم لري، نه قانون مني او نه د انسانانو پر حقوقو پوهیږي. هر ځای چې ورشي هلته به ناامني، ویره او تباهي خپروي. د هغوی له لاسه د خلکو ژوند ډېر سخت شي. خلک به له خپلو کورونو وځي خو امن به یې نه مومي. هیڅ حکومت، هیڅ پوځ او هیڅ ځواک ونشي کولی چې د هغوی مخه ونیسي، ځکه د هغوی شمېر او ځواک به ډېر زیات وي. په حدیثو کې راغلي چې په هغه وخت کې به خلک ډېر بېوسه شي. مسلمانان به الله تعالی ته دعاګانې کوي او له هغه څخه به مرسته غواړي. هغوی به پوه شي چې د انسان په وسه دا فتنه نشي ختمېدلی. یاجوج او ماجوج په ځمکه کې داسې خپاره شي لکه څپې چې په سمندر کې خپریږي. خو د الله تعالی قدرت تر هر څه لوړ دی. په آخره کې به الله تعالی خپله خاصه مرسته راولېږي او دا فتنه به ختمه کړي. په روایتونو کې راغلي چې الله تعالی یو داسې عذاب راولي چې یاجوج او ماجوج به ټول یو ځای له منځه یوسي. هغوی به ټول مړه شي او ځمکه به له هغوی څخه پاکه شي. د هغوی له مرګ وروسته په ځمکه کې ډېر بد بوی خپور شي، تر دې چې خلک به الله تعالی ته دعا کوي چې دا حالت ختم کړي. بیا به الله تعالی باران نازل کړي او هغه باران به ځمکه پاکه کړي. د هغوی اثرات به له منځه یوسي او ځمکه به بیا یو څه ارامه شي. خو دا به د قیامت له نښو څخه یوازې یوه مرحله وي، ځکه وروسته نورې سترې پیښې هم راځي چې د دنیا پای ته نږدې کوي. د یاجوج او ماجوج پیښه موږ ته ډېر لوی درس راکوي. دا موږ ته ښایي چې د الله تعالی قدرت بې حده دی. هغه چې وغواړي یو لوی قوم د یو دیوال تر شا بندوي او چې وغواړي هغوی بیا آزادوي. دا موږ ته دا هم راښایي چې ظلم او فساد که هر څومره زیات شي په آخره کې به له منځه ځي. هیڅ ظالم تل پاتې نه وي او هیڅ فساد د تل لپاره پاتې کیږي نه. دا پیښه موږ ته دا فکر هم راکوي چې د انسان ژوند ډېر لنډ دی.
د قیامت نښې یو په بل پسې راځي او انسان باید خپل ژوند سم کړي، باید له ظلم، ګناه او بدو کارونو څخه ځان وساتي او د الله تعالی لاره خپله کړي، ځکه د قیامت ورځ خامخا راتلونکې ده او د هر انسان حساب کیږي. د یاجوج او ماجوج راوتل د دنیا تر ټولو خطرناکو او سترو نښو څخه ده. دا پیښه به د انسانانو لپاره د ازموینې یو ډیر سخت وخت وي، خو په پای کې به د الله رحمت غالب شي او حق به پر باطل برلاسی شي.